دې هېواد د شتمنیو په پالنه کوي ورته دی حق د یتیمانو په پوښتنه کوي د دې هېواد د شتمنیو په پالنه کوي ورته دی حق د یتیمانو په پوښتنه کوي یو یتیم شي په مسکا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر حاجي صاحب. خیر و خیراتي څه کوې د خیر سره؟ ځوانه خدا دې د خیر سره کور جوړوم او نن دا مزدران اخته و سړی ته راسه ته ورسره اخته سه نو دغه ګیره به دلته ونیسو د خیر سره بس بلا کار دې خټې دې کوی نو څنګه وکړو الله چې د خیر کښې نوی کور جوړی حاجي صاحب یو خو دې دا دي دغه جغل دې پر درې ګزي باندې اچولې لاره دې بنده کړې ده بل دې ګوره دا جغل مکمل پر دغه ډمبر باندې دې پاشلې دي دا چې موټر پر تیر سي دا ډمبر خرابوي دغه او ګیره به دې بل ځای خیشته کړی وای یو خو ګوره مزدوران هلته اخته دي زه خپل د شوقه سه د دوی سره بس په دغه خپل کار اخته سوم چې مال زم د کې د چا پر چم باندې تمرین وکړم او بل دغه ستا خبره ده چې دلته ته پر دا ډمبر باندې دلته ته دا جغل خیشته یې هلته داسې زه ځای نه لرم اضافه شیان ډېر پراته دي او دا ته خوا مه بدوه ستا قربان سم دا چې کار خلاص و ورور دا ګرده مینځي صابونه به در سره دا ډمبر پرېولم حاجي صاحب دا خو دې بل تاوان ورسوئ دا اوبه ډمبر ته تاوان رسي ډمبر خرابوي په کور کې د اضافي شیان بیخي دي کور جوړوي اما ډمبر خرابوي د وخته پر خو اضافي شیان د کور ایسته کړ او ګیره هلته خیشته کړ ښه ستا قربان سم دا څونه ښه خبرې دې راته وکړې سر دې پر اخلاص کړي دغه اوبه او دا جغل اوس پر دغه ډمبر باندې دا دومره تاوان رسوي ډېر تاوان رسوي لکه چې یا ستا قربان سم بالا دا ستا خبرې زما په دماغ کې ټیپ شولې اوس به د خیر سره ته راته ولاړې دا ډمبر به زه جارو کوم ټوله راته هلکه به شنګو جارو راوړه کور دې ودان آفرین دغسې واخه هلته په کور کې به زه خپل اوګرام خشته کړه خپل کور به ورته خراب کړم په ډمبر به نه کړم خراب ته ما راته ګوره ته راته ودرېږه درملنه کوي ورته دی حق د یتیمانو په پوښتنه کوي د دې هېواد درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو